کرزی او دومره لوی کار؟ کرزی ولې مسعود او صالح ته په غوسه دی؟ هغوی ته یې څه ویلي دي دا کولی شئ په دغه ویډیو کې وګورئ او د هر څه مخکې زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. اوس مهال طالبان د هیواد پر 33 ولایتونو چې پلازمینه کابل هم پکې شامل دی کنټرول لري، خو یوازینی ولایت چې طالبان پرې حاکمیت نه لري پنجشیر دی. دا چې پنجشیر ولایت په سوله ییز ډول د طالبانو تر حاکمیت لاندې راشي، هلته د احمد مسعود په مشرۍ د وسلوالو استازو او طالب استازو ترمنځ لیدنې او خبرې وشوې، خو پایله یې ورنه کړه. له تېرو 4 ورځو راهیسې پنجشیر کې د طالب ځواکونو او د احمد مسعود د ملیشه کسانو ترمنځ سختي نښتې کیږي چې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې ویل شوي دي. پخواني افغان ولسمشر پنجشیر ولایت کې د روان وضعیت په اړه غبرګون ښودلی او پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي دي چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د مصالحینو د هڅو سره په پنجشیر کې پوځي عملیات او جګړه پیل شوه چې د ژورې اندېښنې وړ ده او پایله یې د هیواد او خلکو په ګټه نه بلم. په همدې دلیل پر دواړو ورونو خواو غږ کوم چې جګړه نه یوازې چې د حل لاره نه ده، بلکې د او دردیدلی افغانستان زخمونه نور هم تازه کوي او ناخوالې زیږوي. دواړو خواو نه هیله کوم چې د مذاکراتو له لارې موجوده ستونزه حل کړي تر څو زموږ ځورېدلی ولس له بشپړې سولې او خوشحالۍ برخمن شي. 2 ورځې وړاندې د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر امیر خان متقي په یوه غږیز پیغام کې د پنجشیر له خلکو غوښتي و چې اسلامي امارت سره بیعت وکړي او د خپلو جګړه غوښتونکو مشرانو له غولونې تیر شي. یاد دې وي چې څه وخت مخکې کرزی هم د خپل کور څخه د طالبانو له لورې له کور څخه په ډېرې بې شرمۍ وشړل شو او ډاکټر عبدالله ته یې پناه ویوړله. ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. په پنجشیر کې جګړه تاسو څنګه ارزوئ؟ په دې اړه خپل نظر، انتقاد او پیشنهاد راسره کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو زموږ له یوټیوب چینل سره پاتې شئ.